کوروالی وکړي او بیا یې دوباره کوي او د هغه سړي په باره کې چې هغه په یوه شپه کې د ښځو سره کوروالی وکړي او په یو غسل سره وکړي، یعنی د دې ټول کوروالو نه بعد یو پیر غسل کوي بس. دا فایده یې د ساتئ چې د جنابت په حالات کې انسان ګرځېدی شي، خوراک څښاک کولی شي. په دې باندې انشاءالله سبا تفصیلا خبرې کوو، دلایل هم را روان دي. خو شریعت دا خبره بیان کړې ده چې یو سړی یو پیر د ښځې سره کوروالی وکړي او بیا یې کوي یا د بلې ښځې سره کوي، نو غوره خو دا دی چې غسل وکړي. حدیث کې راځي که دا سړی غسل وکړي نو د دې سره د ده جذبه بیا ښه ډېرېږي، ښه نشیط شي، ښه تازه شي. او که دغه نه کوي نو بیا دې چاردام وکړي، د دې چاردام سره د جنابت ختمیږي خو نه